دوستم وای د دشت لیلی تاریخ به بیا تکرار کړو. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قماندانان راټول کړي او د طالبانو د خلاف واکمنۍ ژمنې ترې اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدنه کې ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به د دشت لیلی تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم به دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند که کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي دي. نوموړي روانه اونۍ د جمهور نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي وو. ویل کېږي چې دوستم، محقق، یونس قانوني، عطانور، عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوال د عبدالرب رسول صاحب په مشرۍ د ملي مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي دي. بیا د شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې د طالبانو ته د ګډ او منتخب حکومت جوړولو ته هڅوي. که طالبان دې ته کار ته غاړه کېنږدي، د وسلوال مقاومت په پایله کې به یې دغه کار ته مجبور کړي. طالبان بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه نوره ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي، د قدرت جزیرې له منځه وړي او مخکینی چارواکي د وزارت غوښتلو له تمې پرته بیرته هیواد ته راستنېدلی شي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.